بڑا بیره کې شپه دمه راغلی وه چې دمه راغلی وه نو زمونږ هلته تقریر حاجي محمد امین صاحب د خدای وخت هغه هم پکې هغه تقریرونه نشته او نه مولود شریف شته راځئ ولې ځي ویل دا ډمې تماشې لري زه مریان شوم دا نن د 40 کالو مخکې خبره ده ول راځئ ډمې تماشې لري اولیاء او بزرګان دې ته وایي ښه ماما دا په جومات کې کېناستل اولیاء او بزرګان نه کېږي اولیاء بزرګ دې ته وایي چې میدان ته وروځي میدان ته راځئ ورپسې شوم دی مخکې کورته یې ورسره وه چې ورالو په اوجر ورننوتو صاحب ډمه اوس ګډېږي او د شپې 11 بجې دي دمه ګډېږي او دا د شاخه تاخه زامن ورته ناست بلنګار او درنګار دی حاجي صاحب مخکې میدان کې ډمې سره جفت ودرېد ورپسې زه ودرېدم راپسې نور ملیان ودرېد حاجي صاحب لاسونه داسې کړل ویل یو ساعت صبر دمه مدرېده دوپړی باجې بند شوې چې بند شوې حاجي محمد امین صاحب اعلان وکړ چې بچو واورئ دا ډمه ده زمونږ خور ده زمونږ بچی ده دا زمونږ شرم دی که څوک د خدای بندوي نو جومات ته راشئ او که څوک د شیطان بندوي نو دلته پاتې شئ او که د خدای بندوي تاسو جومات ته راشئ او دا ډمه د کور ته لاړه شئ او څه دي په خدای باور وکړه چې په 20 منټه کې اجره خالی پاتې شو ټول خلک جومات ته راشي ایمان دې ته وایي ته به وایې چې دا کارونه نور چا هم کړي او جي شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه ډېر لوی سړی خلک ونه راغله چې جي دلته یو ډمه ده او هغه ډېره بد کرداره ده 1500 روپۍ د یو شپې علي چې څوک ورسره شپه تېروي 1500 روپۍ شیخ جنید بغدادي جیب نه پیسې راویستې ویل دا شیخ ته یې ورکړې چې دا 100 هغه ډمې ته وایه چې بېګانه به بل څوک نه پرېږدي ستا کور ته به شیخ جنید بغدادي راځي هلته دا سوال هم نه و چې زه پیر یم او زه ملا یم او خلک به مې راپورې ډرامې کوي نه چې عاشق شي بیا به ډرامو پسې نه وي د معشوقې خیال به ساتي بیا دا خدای عاشقان و د خلکو ډرامې څه کوي خلک دې غاپي د سپو په شان کوي او دا تبلیغي جومات والا دي دا د اوښانو د کاروان په شان روان دي او د دنیا سپي ورپسې غاپي کله د ملا په شکل کې ورپسې سپی غاپي کله د پیر په شکل کې ورپسې سپی غاپي کله د شیخ په شکل کې ورپسې سپی غاپي یو کاروان روان دی د مولانا الیاس رحمت الله علیه کاروان دی روس ته ورسېدو امریکې ته ورسېدو چین ته ورسېدو جاپان ته ورسېدو د دنیا هغه ګوټ نه دی چې د مولانا الیاس کاروان ورونه رسېد موږ دلته چې څه مسلمانان دي هم کافر کړل هغې روسیان مسلمانان کړل چینیان مسلمانان ما تاسو ته ویلي چې یو چیني ملا ما ته قسم وخوړ چې انا ادرس المشکات فی الپیکینګ پیکینګ کې زه مشکات شریف درس ورکوم اذا فرغت من الدرس انا اشغل فی التبلیغ چې درس نه وګار شم تبلیغ کې مشغول شم 10,000 چینیان من مسلمانان کړي تاسو خیال راغلی عزیزانو دا دین چې دی دا د کاروان دی دا به رواني رسول الله صلی الله علیه وسلم په موجودګۍ کې ابو جهل غوندې سپي ورپسې نه غپل غپلې که نه غپل عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین سپي ورپسې نه غپل لیکن کاروان روان او تر قیامته به روان شیخ جنید بغدادي دا فکر نه کوله چې خلک به دا وایي چې شیخ جنید بغدادي یو ډمې کور ته څنګه ځي نه ټیک ده شیخ ورغه 1500 روپۍ ډمې ته یوړې چې شیخ جنید بغدادي وایي چې بېګانه به بل څوک کور کې نه پرېږدي زه به راځم هغه شیخ جنید بغدادي دلته څه کوي بس هغه وایي چې زه به ستا کور کې شپه تېروم ستا 1500 روپو سره کار دی دا وایي به روپۍ واغستې او ډمې بل څوک نه پرېږدي ماسخوتن لمونځ چې ده کړی دی بس ور روان شوی ډمې کور ته ورغلی دروازې یې بند کړي ډمې ته وایي چې بیبي داسې چل دی چې ستا د جامو پورې پردي سړي لګېدلي زه لږ پیر غوندې یم ته له ګلام به پاکې جامې واغونده بیا راشه ډمه تلې دا لمبلي دي پاکې جامې اغوستې دي بیا ورته وایي چې دا 1500 روپۍ مې په دې شرط درکړي دي چې په دې شپه کې زه تا ته څه وایم نو ته به وایې چې ښه دي ویلې بلکل ټیک ده ورته زه خو پیر غوندې یم داسې مونځونه مې هم ډېر خوښ دي او 2 رکعته مونځ ته وکړ 2 به زه وکړم نو بیا به نورې خبرې کوو ډمې ته وایي دمه په مانځه ودرولې ده او دی ناست دی چا په مانځه ودرېده نو شیخ جنید بغدادي دا 2 شعر وایي چې هر چی کردم بود آخر کردمش
هرچی کردم بود آخر کردمش از زنا سوء نماز آوردمش پس رجوع قلبی کار تو را قلبها قلب طفیل مصطفی هرچی کردم بود آخر کردمش خدای زما خودم رکارو چه داډمنی از زنا سوء نماز آوردمش خدای د دې کار ډمتوب او بدفعلی و ما دا غي نه راوسته په موږ به درته وګروله دمه په منځو وګروله دا ایمان ته ذاتي دا راځه شروع دي مشته خدای قر کړی یي په دې اختر کې تاسو وګورئ د سړي په دې لارو د پاسه سواری سه بلو هل جوړ وامه ده سه ما کار راځه او زه تا کار درځم وړي شکر خراو نو وامه ده زومبای بکی څه کوي خو چرته کې نه کنه ایمان دا پیدا کړو چې خدای زما کار څو دمه د بدفعلی نه راوستلو تا ته ودرو اوس مخکې پس رجوع قلبی کار ترا پس رجوع قلبها قلب طفیل مصطفی خدای بدزړو اوس د زنا نه تورول او ځان سره تعلق جوړول یا الله دا زما کار نه دی دا ستا کار دی خدای د محمد رسول الله په خاطر د دې زړه د زنا نه تور کو ځان سره دوستی جوړه کا اډمه چې دا ووري د بیوشه پریوته په مانځ کې تر سهار پورې بیوشه سهار چې په خود کې رااله لاړو د شیخ جنید بغدادي په لاس بیعت وکړو او د خپل وخت لوی اولیاء او بزرګ ته خدای جوړه کړی عزیزان ایمان دې ته وي چې یو ځای کې خبر شي چې دلته د خدای او د رسول نه بغاوت دی ورزي دا خیال بنه